که زه تا ته ووایم چې څومره پیسې ته غواړې زه یې درکوم، خو د بدن یو غړی، یوه سترګه دې ماته راکړه، یا دا سترګه دې زه درنه اخلم، یا یو بل غړی د بدن لاس دی یا پښه دی یا کوم بل بدن غړی دې درنه اخلم، ته به دې ته اماده شې چې ماته یې راکړې؟ که زه تا ته ووایم چې زه 100 میلیونه تا ته درکومه، دا زړه دې ماله راکړه، بې د زړه ته ژوندی نشي پاتې کېدی، ته به یې ومنې؟ که زه تا ته ووایم چې میلیارد درکومه او ماغزه دې ماته راکړه چې ماغزه دې له سره لرې کړم درته، ته به یې راکړې؟ نه، هېڅکله دا کار نه کوې، ځکه چې بې له تا دغه سرمایه باندې ته څه کوې چې ته نه یې د سرمایې معنا څه؟ اما اوس فکر وکړه چې د دومره قیمتي شی چې ته یې ماته په دومره قیمته باندې څومره پیسې زه درکړم ته یې ماته نه راکوي، یا ته دې ته اماده نه یې چې دا له لاسه ورکړې. هغه چا چې تا ته دا وړیا درکړي دي ستا د شکر مستحق نه دی چې همیشه یې حمد و ثنا ووایي او شکر یې ادا کړي؟ که الله پاک دا ستا د قلب وظیفه یا مسؤلیت تا ته سپارلی وای چې ته روزانه د پمپ کوه چې ټول وجود دې ورسره فعال وي، پسې رسېدی شوې؟ که ته د ورځې پسې رسېدی شوې، ټوله ورځ دې پمپ کولی، شپې چې ویده کېدلې بیا به دې څه کول؟ که ستا د حافظې د مسؤلیت د دې ټول حافظې د معلوماتو ذخیره کولو یا د هر څه مسؤلیت الله پاک تا ته درکړی وای، څومره به ورسره په تکلیف وي، څومره به ورسره په زحمت وي، اما الله پاک دا تا ته وړیا درکړي، هیڅ زحمت هم در باندې نه دی اچولی، ته بیا له دې سره سره هم راپاڅېږي او د خپل خدای نه فاصله اخلي. ته ظالم نه یې، ته ناځوانه نه یې چې ته د داسې یو مهربان رب نه ځان لرې کوي، فاصله ترې اخلي چې تا ته کوم نعمتونه درکړي چې ته آماده نه یې چې په میلیاردونو یا میلیونونو دا له لاسه ږدي. ته دنیا څومره مشغوله کړی، څومره مصروفه کړی، له خپل رب نه بې پروا کړی، ته خپل رب ته سجده نه ږدې، لمونځ یې نه کوي، عبادت یې نه کوي، په خپل عیش و عشرت کې اخته یې. که همدغه نعمتونه چې الله پاک په تا یې لورینه کړې ده درکړي دي او ته دومره قیمت باندې آماده نه یې چې دا له لاسه ورکړي، دا درنه واخلي یا په بدن کې دې یو غړی درته فلج کړي، لکه زړه دې ودروي، ته به څه وکړې؟ اما دا رب څومره مهربان دی، ته یې ګناه کوې، ته یې نافرماني کوي، خو بیا هم ستا اندامونه روغ سالم ساتلی دي. تا ته څومره فرصت درکړی دی چې ای زما بنده راشه توبه وباسه، زما نه ځان مه لرې کوه، په دغه لرېوالي کې دې ګټه نشته دی، دغه دنیا چې ته څومره راټینګ کړی، د دنیا مینې چې ته څنګه خپل تاثیر لاندې بیولی، دا درته ګټه نه کوي. زما لوري ته راشه، زه ستا د زړه سکون او قرار یم، زما یاد ستا د زړه ډاډ او سکون دی، زما عبادت ستا د ژوند د خوشحالۍ وسیله ده، زما قرآن، زما د پیغمبر لاره تعقیبول دا ستا د ژوند خوندونه دي او ستا د ژوند برکت دی. نه دا چې ته فکر کې په تنبلۍ باندې، په غفلت باندې له خپل ربه فاصله اخلي. دومره مهربان رب دا کائنات څومره ښکلا نه ډک تا ته پیدا کړي دي، تا ته څومره ښه کورنۍ درکړې ده، تا ته څومره ښه امکانات برابر کړي دي او ته سر ورته نه ږدې په سجده باندې، شکر یې نه ادا کوې او مننه ترې نه کوي. لږ په خپل حال باندې رحم وکړه. هر شی حد لري، دومره حد ته غافله کېږه مه او بې پروا کېږه مه، ورستون شه. اوس هم سر وخت دی، خپل رب ته ورستون شه او بخښنه ترې وغواړه، توبه ورته وکړه او ورته ووایه چې له دې وروسته زه هېڅکله ستا نه غافله کېږم، نه بې پروا کېږم.
زما او ستا رب زما او ستا عبادت ته هیڅ اړتیا نه لري. که دا 8 میلیارده انسانان ټول د الله عبادت وکړي څه زیاتی به راځي د الله پاک په نظام کې؟ او که دا ټول عبادت ونه کړي بیخي د ملایک هم د الله پاک عبادت ونه کړي حمد و ثنا یې ونه وایي د الله پاک له نظامه د الله پاک له قدرته به څه کم کړي؟ نه هیڅ کله نه. الله پاک بې له دې ټولو شیونو هم مستحق او لایق دی د عبادت او وروسته تر دې هم مستحق او لایق دی د عبادت. که دا هیڅ نه وای بیا هم الله پاک دا هر څه سره قدرتونو سره هر څه سره همغه رب دی چې وي هیڅ تغییرات پیدا شي نه نشي راوستی. اما ګټه ما او تا ته ده. زه او ته چې ورته نږدې کېږو له ژونده خوند اخلو. دغه سرګردانیو کې چې ته مصروف یې دا د ژوند خوند نه دی. دا شیطان لاره چې ما او تا غوره کړې ده دا کاذب او دروغجنه خوشحالي ده چې ما او تا فکر کوو په دغه بې پروایي باندې په دغه غفلت باندې په دغه هوساینه باندې فکر کوو چې خوشحالي ترلاسه کوو. نه ادرس غلط دی. اصلي ادرس دا دی چې خپل رب ته نږدې شو. همدا اوس پاڅېږه او خپل رب ته سجده کېږده ورته ووایه چې ما وبخښه له دې وروسته توفیق راکړه چې تا ته ځان ډېر نږدې کړمه او ما له ځانه مه لرې کوه. یوې ثانیې دپاره ما په خپل حال مه پرېږده ځکه زه ځان تباه کومه چې په خپل حال باندې پاتې شم. زه د ځان په ګټه هیڅکله فیصله نشم کولی ځکه ته په هر څه باندې پوهېږې. زما په ګټه هم پوهېږې زما په تاوان هم پوهېږې او ته چې هره فیصله زما په اړه کوي زه به حتی فکر کوم چې دا زما په تاوان ده خو هغه به زما په خیر وي. پاڅه خپل رب ته ورستون شه سجده ورته کېږده لمونځ یې کوه د ژونده به رښتینی خوند واخلې. السلام علیکم.